بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پښتو گیک چینل کې تاسو ته هر کله وایو. مرګرو نن به مونږه د نعمت الله شاه ولی رحمت الله علیه داسې پیشنګوي تاسو ته وړاندې کوو چې کم د نن سبا حالات او نن سبا چې کم سره روان دي په دنیا کې د هغې چې کم دی د هغې سره د موازنه کول او په دغه پیشنګویو باندې ځان پوه کول ډیر ضروری دي. د هغه نن څو سوه کاله مخکې په خپلو شعرونو کې د دغې حالاتو په باره کې خپل پیشنګویي پیش کړې وي. هغه چې کم دی څنګه مسلمانانو باندې عمرې بند کړلی شي، څنګه به مسلمانانو باندې حج بند کړلی شي. نو دا ذکر چې کم دی دا نیو ورلډ آرډر مطابق هغه چې کم ذکر کړی په خپلو شعرونو کې، نو دا اورېدل او په دې باندې ځان پوهه کول چې کم دی هغه ډېر ضروري دي. خو د هغې نه مخکې تاسو چې کم دی زمونږ پښتو گیک چینل سبسکرایب کې او ویډیو لایک کې. جی مرګرو، نو دا نن چې کوم حالات روان دي د هغې نه مخکې چې کوم بیک ګراوند دی هغه دې نه مخکې نعمت الله شاه ولی چې کوم دی هغه په خپل شعرونو کې په خپل کتاب کې چې کوم دی هغه ذکر کړی دی. د نیو ورلډ آرډر څه شی دی، نیو ورلډ آرډر څنګه چې کوم دی هغه مسلط کیږي. نو راځي چې کوم پیشنګویي دي د هغې نه مخکې هغه مونږ تاسو ته وړاندې کړو. د ټول نه پیله پیشنګویي د نعمت الله شاه ولی رحمت الله علیه وه چې بادشاهت په چې کوم دی د کرپټ خلکو په لاس کې وي. داسې خلک چې کم بادشاهان به وي چې هغه به د څه رشوت دپاره هغه به چې کوم دی د شکاري سپو په شان به چې کوم دی د ظالمانو په حق کې فیصلې کوي او د څه رشوت دپاره ستاسو په حق کې به فیصلې کوي. منځونه، عبادتونه وغیره به چې کم دی هغه د مسلمانانو نه ختم شي او میلادونه او چې کم محفل به یا به صرف یو دکاوی. کفار به په مسلمانانو باندې داسې مسلط شي چې کم دی هغه به مسلمانانو ته خپل دین ښیي او چې کم دی مسلمانان به چې کم دی بیخي لاندې پاتې شي. په حدیث کې دي چې مکه کې به نه طاعون راتلی شي او نه دجال، خو بیا هم تاسو وکتل چې مکه بنده شوله، مدینه بنده شوله په مسلمانانو باندې. حالانکه په کار خدا وه چې ابي زمزم چې کم دی یو زمونږ دپاره یو بختورې اوبه دي، یو داسې اوبه دي چې کم دی هغې کې الله تعالی شفا ایښې ده، خو د هغې نه باوجود په کار خدا وه چې د هغې نه چې کم دی علاج راویستلی شوې، خو داسې څه ونه شولو. نن سبا تاسو کتی شي چې ټول اندغه نظام روان دی. بیا هغې نه پس هغه چې کم دی فرمایي چې عیسایان شدت پسند به هر طرف نه په مسلمانانو باندې حمله آور شي او په هیلې بهانې سره به چې کم دی د هغوی مقامات به چې کم دی په قبضه کې اخلي. تاسو وګورئ چې نن سبا عیسایان چې کم دی په فرنټ لاین باندې دي او د هغوی بېشک یهودیان دي. نو بیا مخکې هغه وایي چې دنیا نه به خیر ختم شي، په دنیا کې به یو داسې نظام جوړ شي چې دروغ او سازش به وي او دغه هغه نیو ورلډ آرډر دی. ګوره دجال لفظ چې کم دی هغه وتی دی د دجل نه چې د کم مطلب دی دوکا. حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د دجال په یو لاس کې به اوري او په بل لاس کې به اوبی، او چې کم تاسو ته اوبه ښکاري هغه به اصل کې اوري، او چې کم تاسو ته اور ښکاري هغه به اصل کې اوبی. مطلب د دې مطلب دا دی چې کم حقیقي تاسو ته کم شي ښکاري هغه به هغه نه وي، هغه به اصل کې بل شي. دا هغه نیو ورلډ آرډر دی. هغې نه پس دغه نیو ورلډ آرډر کې به چې کوم دی تاسو ته هر څنګه دوکه او فریب به تاسو ووینئ، غټې نه غټه دوکه او فریب. د هغې نه پس هغه وایي چې د معاشرې مفتیان او علما به چې کوم وي هغه به خپله ګمراه وي او هغه به ناحقه او د دروغو فتوې په خلکو باندې لګوي. بیا هغې نه مخکې نعمت الله شاه ولی وایي چې د آخري امت نه به دومره غټې غټې ګناهګانې کېږي چې حکمران به چې کوم دی هغه به رشوت اخلي، عالمان به چې کوم دي د سره د علم په علم کې دلچسپي نه، او چې کم سمجداره دي هغه به دغې حالاتو ته جاړي، او عوام خو به ټول په خپلې بې شرمۍ کې او په خپل عیش او عشرت کې مصروف وي او ناچ محفلونو کې به مست وي. اوس خپله وګورئ او ووایئ نن سبا دا حالات نه دي. تاسو خپله وګورئ زیاتر علما چې کم دي هغه نن سبا چې کم دی هغه د حق خبره نه کوي. ډېر کم علما دي چې کم دی هغه په صحیح خبره او صحیح حق خبره باندې اوس هم ولاړ دي. د هغې نه پس چې کم دی ډاکټر اسرار احمد چې کم دی هغه به دا حدیث بار بار بیانولو چې علی رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ډېر قریب دی چې په خلکو باندې یو داسې
وخت را روان دی چې کم کې به صرف اسلام نوم او د قرآن به صرف خط پاتې شي. د هغوی جوماتونه به آباد وي خو هغوی چې کم دی هغه به د هدایت نه خالی وي. د هغوی علما به چې کم دی هغه به د اسمان لاندې نه وي. د دوی نه به د فتنې ظهور کیږي او د دوی طرف ته به دا واپس ځي. ډاکټر اسرار احمد به دا حدیث بار بار بیان فرمایلو او ویلو به چې زما کار دی چې زه تاسو کوم. هغې نه پس نعمت الله شاه ولی وایي چې په دنیا کې به د عیسایانو حکومت وي او هر مکالۍ دوکابازۍ او بهانې سره به د مسلمانانو د تباهي کوشش به وي. تاسو ته به څوک هم اهل حق نه ښایي. چور او ډاکو به په هره کوڅه کې ناست وي، په هره کرسۍ باندې به د چور او ډاکو راج وي، آیان کې هغه که مذهبي او که سیاسي وي. هغې نه پس مونږه معاشره کې به سنت ختم شي او مغربي رسم و رواج به سټارټ شي. په دې ټایم کې به د یورپ نه تکړه مسلمز مردان حق به راوځي. په دغه ځای کې د مسلمانانو د یو داسې ټولګي ذکر شوی دی چې کم به د مغرب نه ظهور کیږي او هغه به چې کم دی په حق باندې وي کړی ده. اخر کې هغه دا وایي چې په هندوستان کې به 40 سال اسلام حکومت او دینه پس په چې کم دی ایران شهر اصفهان کې به د دجال ظهور وشي او بیا اخر کې اچانک د حج په ورځو کې به چې کم دی امام مهدي ظهور وشي او دا خبره په دنیا کې مشهوره شي. په چې کم دی د دجال د فتنې د ختمولو لپاره به امام مهدي علیه السلام دنیا ته راشي او حضرت عیسی علیه السلام به چې کم دی هغه به راکوشي. هغه نیو ورلډ آرډر دی چې کم د دې نه مخکې ذکر شوی دی. نو الله تعالی دې هر مومن مسلمان مونږ ټول دی د دجال د فتنې نه خپل حفظ و امان کې وساتي. دغه شان دلچسپ ویډیوز لپاره تاسو زمونږ چینل پشتو گیک چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو شیر کړئ او لایک کړئ.